بسم الله الرحمن الرحیم. آیا پوهیږئ چې الله تعالی موږ ته د خیر په کارونو کې د یو بل څخه د مخکې کېدو امر کړی؟ راځئ د قرآن کریم دا ښکلی پیغام واورو. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ژباړه: او د هر چا لپاره یوه قبله ده چې هغه ورته مخ اړوي، نو تاسې په نیکۍ کې له یو بل څخه مخکې شئ. هر چیرې چې تاسې یاست الله تعالی به مو ټول راټول کړي. بېشکه الله تعالی پر هر څه قادر دی. د دې آیات تفسیر مفسرینو په دا ډول کړي. په دې آیات کې الله تعالی مسلمانانو ته لارښوونه کوي چې د قبلې په اړه د اختلافونو پر ځای باید په نیکۍ کې سیالي وکړي. د انسان اصلي بریا دا نه ده چې یوازې خبرې وکړي، بلکې دا ده چې په ایمان، عبادت، صدقه، ښه اخلاق او د خلکو په خدمت کې له نورو څخه مخکې شي. د دې آیات مهمه فایده هغه دا ده، د دې آیات لوی درس دا دی چې د نیکۍ لپاره سبا ته انتظار مه کوه. که د لمانځه، صدقې، د مور او پلار خدمت، د یتیم مرسته یا د یو مسلمان زړه خوشحالول وي، همدا نن یې پیل کړه. ګرانه وروره او خورې، د دنیا په کارونو کې له یو بل سره سیالي کوو. څوک زیات مال لري، څوک ښه کور لري، څوک ښه مقام لري. خو قرآن کریم موږ ته د یوې بلې سیالۍ بلنه راکوي، هغه د نیکیو سیالي ده. هڅه وکړه چې هره ورځ لږ تر لږه یو داسې نیکي وکړې چې پرون دې نه وه کړې. شاید یوه کوچنۍ نیکي د الله تعالی په نیز ډېره لویه وي، او هیڅکله فکر مه کوه چې ستا نیکي کوچنۍ ده. الله تعالی هر عمل ویني او د هرې نیکۍ اجر درکوي. راځئ چې په نیکۍ کې له یو بل څخه مخکې شو، ځکه زموږ حقیقي بریا د الله تعالی په رضا کې ده. که غواړئ د قرآن کریم د نورو آیاتونو ترجمه او تفسیر هم واورئ، چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له نورو سره هم شریکه کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.